الله پسې دویم نمبر مینا دا به د محمد مصطفی سره صلی الله علیه وسلم او د حضور پاک او د الله د دواړو سره مینا دا د ایمان نښه ده. مسلمان اشد حبا دا طالبان پی پیگی فعل تبعین اسم تبذیل دغه سرازی اشد سره نو دیر زیات مینا بچا سره الله سره قسم دی دا مینا صحابو کې و دا مینا په پیغمبرانو کې و انبیاءو چې دا ځانونه قربان کړي دي دی ولې قربان کړي دي دا د خدای په مینا کې او زمون صحابو چې ځانونه قربان کړي دي دا پس کې دا د خدای په مینا کې یو بیبي او بیبي زنیره دا د ابو جهل وینځه ابو جهل د دین او د حضور پاک غټ دشمنو دومره لوی دشمن په دغه وخت کې دیو ظالم او په هر توګه به مسلمانانو سره ظلمونه کول او دا وینځه د شکل نه توره و توره غریبه او بوډۍ وه او دا مسلمانه وه نو ګوره په مسلمانه ده او د غټ دشمن په کور کې ده نو ابو جهل برال ووهله او لوی به نخرې به یې پې کولې او دا دین دې پرېږده د ایمان هغې وې نه یو الله منم بس زما د ټولو نه زیاته مینه صرف د یو الله سره د بل چا سره به نه مخلوق کې بیا بوتانو سره مینه وکړم خالق مالک خو مې رب العالمین دی سړی چې دا سوچو کې زما رونو چې زما خالق الله دی زما مالک زما پروردگار رب العالمین دی بس دا د کمال نښه ده مونږ ته پته ده زمونږ په د ایمان دی چې زمونږ خالق څوک دی ماله جواب راکې د ټول شوق سره ووایې زمونږ مالک څوک دی مونږ له دا ښکلی شکل چا راکړی دی مونږ له د ایمان چا راکړی دی زمونږ بچي چا راکړي دي عزت چا راکړی دی هغه ملګري مواز وکړئ ژوند او مرګ د چا لاس کې دی خیر و خلاص چې دومره چې څوک تا سره لږ مدد وکړي یو 100 روپۍ دله درکړي رښتیا ووایه ستا هغه سره مینې کوي نو ما له خدای څه نه دي راکړی تا له خدای څه نه دي راکړی شکر دی خدای که مونږ یې په څلور بولي لکه د خرو سپو په شان ګرځولي مونږ د خدای څه کولی شو یو سړی چې معذوری هغه څه خو د خدای څه کولی شي نه سپی ویلی شي چې خدای زه د سپی ولې پیدا کړم خنزیر ویلی شي چې خدای زه د خنزیر ولې پیدا کړم داسې حیوانات دي چې هغه په غلو په ګندګۍ کې اوسېږي دا ویلی شي چې خدای دا دې زه ولې پیدا نو که موږ یې دغه د غلو چینجي پیدا کړی موږ به د خدای څه کړی وي نو ګوره خدای ښکلي انسانان پیدا کړو په ښایسته شکل او بیا د مسلمان په کور کې ایمان خدای را نصیب کا او جنت غوندې بهترین د نعمتونو ډک ځای موږ له خدای پیدا کړی دی نو د دې الله سره به مینه کوو که به نه کوو وایه اوسه بنیاد دقه دی نو هغه بیبي زنیره ابو جهل ته وایي چې کیدی نه شي زما په زړه کې هم د الله مینه پرته ده او د بل چا نشته دی یو الله منم دا د جهاد کې چې دا خلک د سر نه تیري دا ولې تیري دا د ده په زړه کې د الله مینه چې د الله نه ځان قربانوم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله وی مال او دولت براکه او جنت بدر کوم زب خپل دیدار در کوم دیوی خدای سر دم لاړ مال دم لاړ شي او چې تر رضا شي او ته خوشاله شي سر او مال نه تیرېدل آسان کار دی چې وړه کې مینه نه نشي کولی د الله د رضا دپاره او د اعلا د کلمت الله دپاره نو ابو جهل به وله غزار ورکه نو غریبه بوډۍ وه که نه را پرې به وتله ځلې وله لته ورکړه او سانټۍ پې واوړېنې نو لاس یې مات شو اوس به څه کوي ډاکټر حکیم له خو یې نه بوځي هغه غریبه ځان له بوډۍ ده اوس به څه کوي نو هغه بیا یې لوپټۍ نه هغه وشلو او هغه مات لاس یې پې په خپله غریبې وتړ نو یو ځل یې وله کوتک اوچت که او د سر له یې وله روبارو
نو چې سر لی رو برو نو ولګېد سر نو د غریب سترګې لاړې لنده شوه او پیغور ولا ابوجهل ورکا وی ځکه نشه به سترګې د له ما ړندې کړې ته چې کوم یو خدای منې ورته ووایه چې دلې جوړې کړي که نه نو دې غریب یې دا ستپه ورو ورو ټپ 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 کوټې ته ننوته ځکه سترګې ړندې دي او ټول وجود چور چور دی او زخمی د وینې ته بیږي ما ته لاس هم مات دی نو الله ته یې لاس اوچت کړه وی یا الله ستا په مینه کې زما وجود زخمی زخمی شو خو الله ته مینې نو ما تا ته ګورې لاس نه دی اوچت کړی چې یا الله زما مدد وکړه نه مې دی کړی بس چې الله خوشحاله زه خوشحاله دې ته مینه وایي ستا په مینه کې زما لاس مات شو ما ته ټوکړه ته وکړه خو ما الله تا ته فریاد نه دی کړی ستا په مینه کې په ما سانټی ووړی دی خو ما الله تا ته فریاد نه دی کړی او نن ستا په مینه کې زه په سترګو ړنده شوم هسې وروڼو چې یو انسان په دواړو سترګو ړوند دی او د دشمن په کور کې دا خوار به څه کوي دی به اودس ماتي سره څه کوي او ښځه ذات ته سړی هم نه دی دا به څوک بوځي ټټیله د کور خو د دشمن دی دشمن له خو ځای هم نشي جارو کولی وینځه ده دا خو ډوډۍ هم نشي پخولی خشاک هم نشي راوړی دا خو جامې هم نشي ایندلې لوښي هم نشي ایندلې اوس په سترګو ړنده شوه او کور د ابوجهل غوندې دشمن دی دا خواره به څه کوي غسلخانې ته متیاز او دسماتي له به څه کوي نو الله تا ته مې لاس اوچت که پروردګار بوډۍ په کور کې دن نخرې په مو شي خو الله ستا په مینه کې و تا ته ما لاس نه پورته کړی نن مې درته الله لاس پورته کړ په دې وجه نه چې ړنده شومه په دې نه په دې وجه چې ستا پیغور یې راکړه چې خدای ته دې ووایه چې سترګې دله جوړې کړي نو الله ستا پیغور نشم زغملی اوس دوه کاره به کوې الله یا به دا سترګې راله روغې چې دا پیغور ختم شي او یا ما نسا واله چې دا ستا د نوم پیغور نه اورم په سترګو په والو مې کار نشته خو ستا د نوم پیغور راکوي چې هغه یو خدای ته دې اوس ووایه چې سترګې دله جوړې کړي که نه نو یا مې مړه کړه چې دا پیغور نه اورم یا سترګې راله جوړې کړه نو لاس یې لا راښکته کړې نو چې خدای پاک وله سترګې واپس جوړې کړې الله خو غیرتي دی که رسول الله مبارک فرمایي وی انا اغیرکم وی ستاسو کې غیرتی زیم والله اغیر منی وی الله زمانه زیاد غیرتی دی غیرتی سړی په دنیا کې د چا ښېګړې بدل په ځان نه پرېږدي نو مونږ خو خدای سره ښېګړه نه شو کولی مونږ خو صرف د الله عبادت او تابعداري کوو نو الله به زمونږ دا چې مونږ د الله تابعداري کوو دا به بدل خدای نه پرېږدي دا به دنیا کې هم راکوي اخرت کې به هم راکوي ټول وایي انشاءالله مونږ له مخکې راکړي دي شکر ده نو چې بار راووته نو ابوجهل همغه پیغور ورکړه وی څنګه وایه که وایه خدای ته چې سترګې دله جوړې کړي که نه ستا څنګه یو خدای دی ځکه هغې خو به یو بیماری د یو بت نه غوښتله بل نه بل د بل نه بل د بت نه نو ورته وایي ما خدای ته وویل هلې جوړې کړې سترګې ښه چې الله درته ضرر ورسوي قسم په خدای که بل څوک یې دنه لرې کړي وان یردک بخیر فلا راد لفضله او که الله درته خیر رسول وغواړي قسم دې که څوک رکاوټ جوړ شي داسې خلک هم لیدلي چې دا خبره وجود یې چور چوري او خدای پاک یې بچ کړي او داسې هم لیدلي دي چې په یو ګولۍ ولګي او ساعت یې لاړه شي داسې هم لیدلي دي چې بیمار د زړه پروت دی او جوړ شوی دی او داسې هم لیدلي چې روغ رمټ په لار روان دی او په ځمکه پروت دی او ساعت یې وتی دی دا کائنات او نظام ټول د رب العالمین په لاس کې دی نو زمونږ شکر دی زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې شکر دی چې زما دا تندی او دا مخ چې کوم ذات پیدا کړي دي هغې ته په خاورو په سجده لګي بل چاته به په سجده نه لګي انشاءالله پیدا کړی دی خدای ما عبادت دی د بل چا کو زما مخ پیدا کړی خدای دی او بل چاته په خاورو لګي تندې مې پیدا کړې خدای دې کونډې او لاسونه خدای پیدا کړي دي او بل چاته بس په دا په ځمکه لګي نشي کېدی دا به هغه ذات ته لګي چې کوم ذات د دې خالق او مالک دی انشاءالله په دې الله خوشحالېږي
دې ته الله د توحید او د وحدانیت صفت وای د مونږ د الله به یو منو او خالق د خیر او د شر به الله منو او دا باقي چې څومره دي دا به د اسبابو په درجه کې منو چې ډاکټر به مې علاج کوي خو جوړول مې نشي د دې علاج نه پس شفا به په دې دارو کې څوک اچوي وای ملا صاحب به مې دمی خو دا دم مې جوړولی نشي په دې دم کې به شفا څوک اچوي الله به اچوي زه به په ټوپک ډس کوم په مرغۍ خو دا مړه کولی نشم دا ګولی به دې مرغۍ ته څوک ور برابروي الله به برابروي اسباب به استعماله اسباب حقیقي مؤثر نه دي نتیجه به په الله مرتب نو دې خدای سره به مونږ د زړه مینا کوو د زړه قسم په خدای ارسه الله سره الله خپل وی ام من شيء الا عندنا خزائنه وی دار شي خزانه خو ما سره ده رزق ما سره ده عزت ما سره ده ذلت ما سره ده الله وی هر چی خزانه خو ما ننزله الا بقدر معلوم دغه خپل خاص اندازه باندې نه قسم دې غټ غټ مالداران خلکی غټ غټ مالداران خوراکي ساګ او پیتی وي ډاکټر ته غوښه ونه خوري غوړ به نه خوري روجه به نه خوري پیروی به نه خوري کباب به نه خوري اوس څه کې په دا پیسو نابان او غریب سړی به ایس درک به نه لري او ماسخوتن به د شکور نه خپې راتو کی او په ښه مضبوط د غوښې په کاسه کې به ښوروا کې به ورماته کی او په دواړو لاسونو به ترې کلس وباسي او به خوري داسې ده که نه د یو خو د خدای د ماشې مقابله نمرود کړی ماشه پس پیمه کې نه اوس خلک پخوا به خلکو دا څنګه ماشه اوس چې دا مخکې دا ماشه راووته لکه څه ورته وایي ډینګي وایرس ډینګي ماشه نو زه مچر نو ځکه نه چا دې مقابله کړه تر اوسه پورې چې علاج پیدا نه اوسه پورې علاج پیدا نه شي هغه ښځې چې هغه به بربنډې په لاور او په پنډۍ کې ګرځېدې د ډینګي د وجې نه هغې بورقې په سر کړو لاسونو ته دستانې واچولې او جرابې واچولې چې ډینګي مې ونه خوري ټینګه شه اوس خدای نه خو نه یېرېږي او کورونا بیا در پسې راغله پرېږدي دې نه دې سره څه کوي کورونا سره څه کوي څوک یې هغه نه ولګېده څوک یې هغه نه ولګېده دویم نمبر دی دریم نمبر څلورم نمبر زما وروڼو لنډ علاج مختصر علاج مونږ څه چلو که خفه کېږو به نه مونږ ګناه وکړه نو الله مونږ را ونیولو مونږ ګناه کړله مونږ جوماتونه پرې نه ښودل د غیبت اډې جوړې کړي دي خفه کېږو به نه جوماتونو کې مونږ کیمرې ټس ټوس او پټوان وباسو الله سره به مینه کوو نو هر څه الله سره دې راکوي به نو نمرود یو ماشې دلته ننوتی د سپېمه کې هغې او لا یو کتاب لیکلی دی وی ګوډ ماشې و مې تا ولې جوړ ایکسریس دی کا الټراساؤنډ دی ولا کړ زمانہ کې خو الټرا یہ پته نه لګي چې ګوډ باوزا مطلب دا دی مونږ په چاره تنقید نه کوو چې یو ناقص ماشم الله غواړي نو سړی ته نمرود غوندې بادشاهت پرې راپرځولی شي د الله به قدر کوو ښه هر څه الله سره دی غوښتنې به د الله نه کوو مینه به الله سره کوو حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل په لاره روان نو یو سړی ګډه چیلی سرول نه ابراهیم علیه السلام ګډه چیلی سرول نو یو سړی روان و ښایسته هلک و ښکلی اواز او هلک پر ښکلی اواز وایي سبحانه ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت الله صفتونه کوي په ښکلی اواز نو حضرت ابراهیم علیه السلام له ډېر خوند ورکړ نو ابراهیم علیه السلام ورته بچې یو ځل به بیا راته ونه وایې ډېر خوند راکړ د الله دا نوم دې په ښکلی اواز وکړو ما له ډېره مزه راکړه رښتیا چې چا زړه کې ایمان یې او دې بانګ اوري ښکلی بانګ یې خوند ورکوي که نه ورکوي یا ښکلی تلاوت یې خوند ورکوي یا ښکلی نعت یې د حضور پاک صفتي بنده له خوند ورکوي نو هغه هلک ورته بابا څه به راکړې زه به راته ووایم خو څه به راکړې وایي ته څه وایې دا نیمې ګډې چیلی اوهو سم مزدوري وایي دا نیمې مې غونډې درکړې خو ما ته د الله دا نوم په ښایسته اواز ووایه
نو بیا ورته په ښکلې اواز د هغې نه خشته وي سبحان ذي الملک والملکوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة څنګه دی والکبریاء والجبروت. نو بیا ورته ابراهیم علیه السلام وایي برخورداره ډېر خوند یې راکړ. یو ځل بیا به ونه وی وی بابا بیا به څه راکړي هغه خو نه پېژن وی دا باقي ګړې چیلې هم ستا شوې دې ته د الله د نوم نه قربانېدل وایي. هسې خفه کېږو به نه مونږ چې بانک کله وایي الله اکبر الله اکبر د خدای نوم نو مونږ هغې له توجه ورکوو نه. دکاندار دکان سودا بندوي لکه په کار خو دا دی د الله نوم یې واخلي چې فوراً د دکان بند کړو د الله نوم یې واخلي چې د فوراً ښځې د چپ 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 هله الله نوم یې نه 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 هلته الله نوم دلته په موبایل هلاو څوک خبرې کې څنګه جوړې بس یې که نیکبخته د خدای نوم یې واخیست. چا سره خبرې کې دوست سره دوست قیمتي دی که الله قیمتي دی. ما ټول دوستان وروڼه چې کله بانګ ویلی شي تلاوت شروع شي د الله نوم دکان بندوه که نه بندې ګاک ته وایه چپ بانګ شروع شي کورم خبرې باندې قدر وکړه احترام وکړه د الله د نوم مونږ خو نه دی کړی د الله د نوم قدر. زبیده د هارون الرشید ښځه وه دومره نیکه وه چې زه درته د هغې نیکي ویلی نه شم. حج له به یې په زرګونو خلک مفت بوتلل مفت او یو نهر یې راوستی او مکې مکرمې ته نهر زبیده چې په هغې هغه وخت سره په لکونو درهم خرج کړي ډېره نیکه بیبي وه. نو چې مړه شوه کله نو چا خوب کې ولید الله سره څه وکړل وایي چې الله ته مخامخ شومه نو یریدم چې خدای څه به کوې وایي الله ما ته وایي چې زبیدې ډېر صدقې دې کړي دي ډېرې نیکۍ دې کړي دي نهر زبیده نهر دې م راوستی دی او تا په خلکو مفته جونه م کړي دي او په محل کې نوکران ساتلی او دا شرط و چې په محل شاهي کې څومره نوکرانی ټول به د قرآن حافظانی ډېرې نیکۍ دې کړي دي خو لیکن زبیدې دې کې ستا څه کمال دی. ما وایي زه غرقه شوې دا خو ته ما د ښکلي شکل درکړ بادشاه مې در باندې مین کړ د هغه نکاح له مې راوستی که تا له ما تور شکل در کړی وې که چې یو د شپونکي لور مې پیدا کړی وې که تا له ما لاسونه خپې مات د ګوټ در کړی وې شل نو ته به د بادشاه محل ته راغلی وې د هغه ښځه به جوړه شوې وې شهزادګۍ نه نو بیا به تا څه کړي ته خو زما کمال ما د لړکې نیکي واچوله ویمه چې زه زبیدې غرقه شوې وی الله وی چې په یو عمل دې بخم یو ځل یې بانګ شروع کړ بانګ نو ستا په سر لوپټه نه وه نو چې بانګ یې وې نو تا زر لوپټه په سر داسې کېښود چې د الله نوم وی او نوړی دې په خوله کې وه نو زر دې هغه د خولې نه کاسې ته د کاسې نه دې نوړی خولې ته اوچته کړې وه د کاسې نه کاسې نه نو هغه نوړی دې واپس په کاسه کې کېښوده او لوپټه دې په سر برابر کړه. زما د نوم احترام د کړی په دې دې بخم د جنت ته ده کو به احترام د الله کوي. ابراهیم علیه السلام هغه ته څه وایي دا هغه چې څوک کوي چې اړه کې د الله مینه وي دا باقي ګړی چیلې هم ستا یو ځل نو چې بیا ورته ووایي نو ابراهیم علیه السلام له خوند ورکړه وی برخوردار یو ځل بیا ووایه وی باباجي هغه ګړی چیلې خو دې هم راکړې نور به څه راکړي وی دا شپونکې به د شمدا بدلې ورځ دوه سرو ما خو ما ته د الله نوم په ښکلي شکل وایه ښکلی اواز هغه هلک ورته وی باباجي مبارک دې شه چې ګډې چیلی دې مبارک شه هر څه زه انسان نیم زه د هغه الله فرشته یم ما ته الله وي چې ته ورشه او زما دا خلیل لږ چک کا چې د ده په زړه کې زما مینه څومره پرته ده. چې ملک الموت وله راغی وی ستا ټیم پوره د پیغمبر سره دا لږه صلاح کوي. ابراهیم علیه السلام ورته وی وی الله ته به زما یو سوال جواب ونه رسئ وی بلکل وی ورته پوښتنه یې وکړه هل رأیت خلیلا یو داسې دوست به دې لیدی وي دا داسې دوست چې هغه یموت خلیله خپل دوست یمیت وجني داسې دوست به دې لیدي چې دوست وجني ته زما دوست دی الله نو ما ولې وجنې نو واپس ملک الموت راغی وی زما الله ته زما سوال جواب ورسو داسې دی هل رأیت خلیلا یو دوست لیدی دی یحب موت خلیله چې د خپل دوست مرګ ښه ګڼي
وی آو وی الله سو وی الله وی چې ابراهیم ته وای چې هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله داسې دوست په لیدي چې دوست ملاقات ورته ښه نه ښکاري. الموت یوصل الحبیب الى الحبیب، مرګ خو دوست سره ملاوي، مرګ سره خو ما سره ملاقات کېږي. وی عجل عجل شابه زر څه وباسه چې الله سره مې ملاقات وشي. زما د خبرو خلاصه څه شوه؟ زمونږ مینه به د ټولو نه زیاته چا سره کوو؟ او دویم نمبر به چا سره کوو په مخلوق کې؟ رسول الله مبارک. نو دا قرآن چا را لېږلی وایه؟ د چا کلام دی او نازل په چا دی؟ په حضور پاک مبارک. نو موږ به د الله دی کتاب سره مینه کوو. په دلیل خو پوه شوې که نه؟ محبت به کوو. محبت څه دی؟ دا دی چې موږ به قسم خورو نو رالو به نو ډب نه، دا محبت نه دی، دا قرآن بېزتي دی وکړه. محبت دا دی چې دا به موږ له تاخ جوړو او محبت دی. رومال به ورته اچو، دا مینه ده. مقصد دا نه دی، مقصد دا چې د تلاوت وکړم، مقصد دا چې د حفظ وکړم یا بچی حافظ کړم، مقصد دا چې د کور کې ولولم، مقصد دا چې د قرآن علم وکړم. دی مقصد دی.